رحمانه ده او زه د کویټه سره راغلی دلته نن چونکې پی ټي ایم چې دی یو جرګه ارینج کړې ده اناونس کړې ده یعنې د دغه جرګې چې کوم کوربه دی هغه پښتون تعامل موومنټ دی او نن په ورځ باندې پی ټي ایم چې دی هغه ټول چې زموږ پښتنه سوسایټي کې څومره هم چې کوم مشران دي هغه یې راغوښتي دي هغه هر مقطع فکر مشران دي هغه یې راغوښتي دي چې خپل د مخ ژوند دپاره یا د دغه جنګ خلاف چې کوم سټیټ په موږ باندې مسلط کړی دی د هغه خلاف باندې یو لایعمل چې دی هغه دی نو دغه سیټ اپ به تاسو وینئ چې دلته ښځې موجوده دي نو دغه کیمپ کې ښځې دي دغه کیمپ کې بیسیکلي ښځې خپل د ژوند دپاره خپل د مقام دپاره یا کم استحصال څه چې دوی مخامخ دي یا کم ظلم او جبر سره دوی مخامخ دي هغه دپاره دلته خپل ځان دپاره پریکړې کوي نو هغه په حواله باندې ډسکشنز کوي نو دې کې دارنګه کیسه ده چې مطلب پښتنو ښځو باندې یو خواته پدرشاهي چې کوم نظام دی هغه مسلط دی او بل چې دی په هغه باندې وار اینډ ټیرر چې کوم جنګونه دي هغه مسلط دي هغه په نتیجه کې ډېرې ښځې چې دي هغه ډسپلیس سولې د خپل ځایونه لاړې ډېرې داسې وژوبل سولې که هغه ماشومانې وي که هغه ښځې وي نو موږ داسې څو وخته مخکې دا ډیټا کلیکشن کولو په هغه کې موږ ته دا شیز هم پته ولګېدلو چې 75% زیات چې دي هغه چې کمې ماشومانې دي او ښځې دي هغه ډسپلیس شوي دي او هغه سایکو سوشل چې کوم منټل سایکو سوشل چې کوم د دې منټل سټیټس دی هغه زیات خراب شوی دی سکولان دغه رنګې ختم شوي دي د دوی په هغه چې کوم فیوچر دی د کوم ماشومان نجونې دي یا ماشومان دي هغه ټول فیوچر چې دی هغه بلو آوټ شوی مننه